هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړی بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خطر ملن غواړي زخمی وجودي خطر ملن غواړي هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړی بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خطر ملن غواړي زخمی وجودي خطر ملن غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای تجمن پاتې شو بیا بلهار بریان برخمن پاتې شو پرب توکل پکار دی چې خدای تجمن پاتې شو بیا بلهاری بریان برخمن پاتې شو په حقانیت بمو بیا ټوله نړۍ پیژني صرف چې خپل ضمیر تا کله پتمن پاتې شو هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړی بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خطر ملن دا د کابل ښار د سیاسنګ سیمه د تیر نظام یو سایمان صاحب سیمایو به د موږ لا لیدلی نه ده خو اوس ورځو او دا د کابل په چراغونو روښانه ښار الحمدلله امن ده سوکالي ده افغانان یو له بل سره همدردي کومک او رسوان د ستایلو ده نو همدغه سړي ته ورځو دلته کور ده مجبوره ده معیوبه ده اقتصادي وضعیت له صفر سره ضرب ده درسو بچه اوس ورځو خپله له نږدې نه ګورو دغه د کور د انګړ دروازه ده چیرته ده بچه شیرزاد کوم هلته ده کوټه کې ده ستړی مشي شیرزاد جهاد وام لالاری ټول جهان منلیا سترګې د کار نه کوي والا جنرال صاحب سترګې مې کار نه بیخي صبر سي جوړې الحمدلله خیرات ده کراري ده والا مصروف خدای څو وارې مې اراده وکړې او دوه ورته چې درتلم ټلیفون د کار نه کوه نن هم چې را روان سولو چې دلته را نږدې سو ټلیفون کار نه کوه بیا لږ انتظار سولو جوړې واده دې کړی بچیان ښه بیخي صفر دي ډاکټران څه وایي ډاکټران وایي زه خو جنرال صاحب دوه مرمۍ په دې پخې دي په کار لګېدلی یم یو دلته لګېدلی یم یو دلته لګېدلی یم یو دغلته لګېدلی یم پنځه مرمۍ دي په کار لګېدلی یم دا خو ایمرجنسي کې هم ایمرجنسي نه چې رخصت کړم سترګې مې کار پرېښوسته एकदम کار پرېښوسته بیا پاکستان ته لاړم پاکستان کې راته وویلې چې دا سر د ضربه لیدلې کوم وخت کې چې ته لګېدلی سر د ضربه لیدلې او دواړو سترګو کې د وینې راغلي بیا نو درې پیچکاري دی یو کې راته وکړې درې پیچکاري د بل کې راته وکړې بیا راته ویلې اپریشن ته درې اپریشنه کېږي او هر اپریشن باندې 80,000 افغاني خرچه راځي بیا نو مونږ وویلې ولا دونه پیسې خو نه لرو خو بیا دا پیچکاریګانې وکړې
وایي ځان وښیي 2 میاشتې بعد راسه. بیا وخت پوره سو بیا ما خو دغه خلکو ته زنګونه ووهل بیا چا نو هغه راسره ونه کړه مرسته ونه کړه چې لاړ سم او د هغه وکړي راسره 2 وارې 80,000 روپۍ افغانۍ غوښتلې نه هر وارې 80,000 80,000 خو یو 3,000 نه 2,40,000 روپۍ او دا د پیشن خرچه راغله. اوس نه کېږي اوس خو کېږي خو چې پیسې ولې نه ستا پیسې ستا توکل په خدای ستا چې علاج دې کېږي ولې نه خیر اوسې وایي چې علاج دې کېږي د تا سترګې جوړېږي قسم په خدای زه درته خپله ګرده خرڅه کړم نور هیڅ نه الله دې عزتمن که به عزته سي پوه شې چې تا سترګه جوړېږي او ته په خپلو بچیو ته په پښو درېږي او بیا نو انشاءالله چې هر رقم هغه وي د تا سترګو د علاج دپاره زه او صحیح ده بیا هم درته راځم دا پښه ګرځېدی خو سې ښه صحیح نه ولا ګرځېدی خو داسې پوه نه سم دلته د عصبي رګونه او دا جینې او دلته چې او دا څومره وخت کېږي دا تقریبا 1 کال نه زیات سو ده نو دا تیر نظام کې د ارامیانو سره کومک ونه کړ ولا مو تیر نظام کې ولګي د جنرال صاحب کومک ونه کو کورونا دا او دا باندې کولې بس څوک چې واسطه وسیله درلود هغه خلک لګل او تا افسر وې افسر د وزارت داخلي و د الله تعالی ډیر لوی د شکر ځای دا د جګړه ختمه سره او دغه نړۍ خوشاله د دې په ځای چې مونږ او تاسو به یو بل پسې ټوپک ګرځول نن به یو د بل مرسته کوو ان شاء الله او ټول افغانانو غږ کوم چې نور نفرتونو ته د پای ټکی کېږدي افغانان په یو نامه په بل نامه مه ځوروئ د تا نوم شیرزاد ځواني ته وګورئ د شیرزاد حسن ته وګورئ شیرزاد نن شی لیدلی نشي زما به خبرې اوري خو د ما تصویر نشي لیدلی کوشش کوو هڅه کوو انشاءالله العزیز شیرزاد به داسې یو ورځ راسي چې خپل بچي او خپل میرمن خپل مور او خویندې به په خپلو سترګو وویني دا یوازې د ما د سترګو علاج کېږي خو مصرف یعنی 2,40,000 افغانۍ زه ورسره وعده کوم تر 3,00,000 افغانۍ پورې چې خدای دی ښه کړي زه یې د مصرف ورکوم انشاءالله العزیز نو د روزي دپاره چا کومک مرسته ګاونډیانو والا جنرال صاحب نو دلته خو ګاونډیان خپل هم د خپله مجبوره دي بس الله تعالی دې په ټولو ورحمېږي نو روژې کې څه داسې ګزاره روانه ده والا کار مار شي ورور دی بل کار نسم کوي هغه ورور مې دغه مونږ نه بیل ده هغه خپل کاروبار کوي رب توکل پکار دی چې خدای تجمن پاتې شو بیا بلهار بریان برخمن پاتې شو رب توکل پکار دی چې خدای تجمن پاتې شو بیا بلهاری بریان برخمن پاتې شو په حقانیت بمو دغه 10,000 روپۍ د شیرزاد لاله ښه په دې باندې به ته صرف دغه عمرو کې چې کور ته غوړي بچیانو ته د ځان ته د بوټ کالي د هر شی ضرورت به دې په ده پوره کړې هر وخت داسې علاج کوه فقط ما ته به ټلیفون وکړي لکه خپل ورور دی که دلته د علاج کېدم در سره اسنادونه د جنرال صاحب ته بلال راوخله چې وی ګوري پوه شئ هغه اسنادونه ورته راوخله دغه د پښې لاس واخله چې دا کوم افغانانو مرسته کړې ټولو ته دعا وکړه د روزې میاشت ده الله به دې تا دعا قبوله کړي نو دلته علاج کېږي کابل کې سترګو دلته نه کېږي هلته به ځې هلته به زموږ دغه نسخې او شیان ټول بس ویزا پاسپورت دا شیان دي او ویزا پاسپورت نشته ښه نو څه وخت ځې نو بس وخت پوره ده جنرال صاحب توکل په خدای نو پیسو ته منتظر چې خدای پاک ورحمېږي او خانه او انشاءالله لاړ شو څه وخت روانېږي کله چې د الله رضا ونه همدې روزه کې ځې بس سمیرا وای ښه کېږي دا بله سترګه دې هم جوړه ده خالي دید نه کوي دا چشمه کې لرې کوم نه دواړه دغه سیدي دي دواړه جوړې دي او دید نه کوي الله الله دې صحت درکړي صحیح ده و دغه باندې به د کور هغه وکړي انشاءالله نور ترتیب درته برابروي قربان شو موږ ته اجازه ده لاس ته راکړه غېږه راکړه واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس ته راوړې بارمران پالن غواړي
غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي واڅاتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړي بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار پکار مصطفی دلته راسه مصطفی دریشي کړې ده او نن شیرزاد ته راغلی و مرسته مو سره کوله دا یې هم راسره راغلی ده نو الله مو ژوندي لره هر چاته خپل بچي همدغسې ګران دي شیرزاد هم 4 بچیان لري خو پلار یې معیوبه ده مصطفی کاکای زو د کابل امنیه قمنداني شټیکار یې لګولی د مقصد که پرچه پې کټ سوله بیا یې زه ذمهوار نه یم بای بای ته وکړه سلام ورته واچو سلام ورته واچو سلام ورته واچو مصطفی ځه چې زه رب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو بیا بل هاري